د افغان هوم یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. هیله ده تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. په نننۍ ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د ټولنیزو رسنیو له لارې د یوټیوب د لینک په واسطه باندې موږ هغه ویډیو په یوټیوب کې وګورو. په فیسبوک کې به کله هم د دې ستونزې سره تاسو مخ شوي وئ، یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې لکه واتساپ او مسنجر کې به تاسو د یوټیوب په کوم لینک باندې کلیک کړی وي او تاسو به نه وئ توانېدلی چې هغه لینک په واسطه باندې هغه ویډیو په یوټیوب کې راخلاصه کړئ. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، په دې شکل باندې تاسو ته دغه مسیج درکوي او تاسو نشئ کولی هغه ویډیو په یوټیوب کې راخلاصه کړئ او یې ګورئ. نو د دې لپاره راځو چې څنګه کولی شو په اسانۍ باندې په لینک باندې کلیک وکړو او هغه ویډیو په یوټیوب کې وګورو. راځو دلته دغه فیسبوک پاڼې ته چې زموږ د چینل فیسبوک پاڼه ده، په دې کې دلته یو لینک دی د یوټیوب، په دې باندې کلیک کوو چې څنګه اوس موږ تاسو کولی شو د لینک په واسطه باندې د هغه ویډیو ته په یوټیوب کې دننه شو یا په یوټیوب کې هغه ویډیو وګورو. کله چې موږ تاسو په لینک کلیک وکړو، په دې شکل باندې دغه مسیج موږ تاسو ته راکوي چې نشو کولی هغه ویډیو په یوټیوب کې وګورو. نو د دې لپاره دغه پاس کونج کې 3 ټکي دي، په دې باندې کلیک کوو او دلته دغه دریم آپشن باندې چې اوپن یوټیوب دی، په دې باندې کلیک کوو. په دې شکل باندې صبر ورته کوو. په دغه شکل باندې هغه ویډیو موږ تاسو کولی شو په یوټیوب کې راخلاصه کړو او ویې ګورو. دغه طریقه چې موږ تاسو دلته ولیدلې فیسبوک په طریقه مو په هغه لینک باندې کلیک وکړو او دلته راخلاصه شو ویډیو. په نورو ټولنیزو رسنیو لکه واتساپ، ټلګرام او انسټاګرام کې هم کولی شئ دغه طریقې باندې تاسو یوټیوب ته دننه شئ او هغه ویډیوګانې چې دي کوم د لینک په واسطه باندې تاسو کلیک پرې کوئ غواړئ ویې ګورئ، کولی شئ په یوټیوب کې وګورئ. ډېره مننه چې د ویډیو تر اخره له موږ سره پاتې شوئ. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو لپاره د ویډیو د حجم د کمولو لپاره یو ښه کنورټر معرفي کړو د کمپیوټر لپاره چې تاسو کولی شئ د ویډیوګانو حجم مو پرې راکم کړئ، حتی تقریبا 1 GB حجم لرونکي ویډیو چې کله کنورټ کړئ په دغې پروګرام کې، نو هغه به 100 MB 80 MB 90 MB ته راکموي.